انشاءالله زموږ ستاسې کاروبار په چلېږي بلا څه کوې بږې بس د هغه دې ځای دی شایه خورای حساب مه منه یاره چې ته ژوندی مؤمن نه موږ به کامیاب وي پوهېږې بس دی ورکې راځئ چې په خپل کاروبار پسې ځو دا مؤمن ته در سره بوځه سمه ده بس سمه ده صحیح دی زمانه واجره ونیسي واجره کامیابه سي موږ تاسې به هم یو خالق وپوهېږه ټول که در بابر باید مې ژر ټول که یار اوس بیا د کامیاب واغ مؤمنه د پښتانیا تکشیر دی واجره خدای دې خیر کې چیرې روان یې د خیره ولا دې صاحب اکشنې ورور پسې ګرځم پرون د کوره وتل دی بیا نه دی راغلی د کوره وتلی که دې بیا والی دي زه بیا به دې والی یا دې صاحب والی مې نه دی خو کوچنی دی چې بیا نه وایه کله سمې لارې ته راځې په هغه ورځ شوخي کړې وه چې ما ووالي یا پروا نه لري یتیم در پاتې شوی دی وایي چې ویې نه وایي وایي چې پر سر یې لاس ورتېر کړې وایي چې په غېږ پورې ونیسې چې ته پر سر لاس ورتېر نه کړې په غېږ کې ونه نیسې نو څوک یې نیسي ته خپله فکر وکړه حاجي صاحب ډېره ښه خبره درته وکړه کشر ورور دې دی ته باید د شفقت لاس د هغه پر سر باندې ورتېر کړې ته باید ښه ورسره وکړې بل نو څوک لري حاجي صاحب خو زه هم دونه ظالم نه یم ما نه دی والی خو بیا هم کوچنی دی چې ویې نه وایه بیا په چې غټ سي سپین سرګی هم مخته کېږي نو اوس چیرې پسې ګرځې چې وا چیرې به تللی حاجي صاحب زه هم نه یم په خبر ته چې دا خوا راتلاس په سترګه سوی به مو نه یي تاسو چې شپه ناست یاست که اوس مشر راغلی تاسو پوهېږئ چې زموږ سره به څه وکړي پوسه کړي مو والله بالله وباسې درځئ په کار پسې ګورئ د دې مخفیس به ګرده زما په خوله کوئ څه چې زه وایم هغه به ګرده کوئ د مشر خبرې پرېږدئ د نن نه پس به زما په خوله کوئ هر څه چې زه وایم ته اوس نیونی سوی دا څه که زه نور نه غواړم چې داسې کارونه وسي کوم کارونه چې ما په خوا کول نن زه نه غواړم چې داسې کارونه بیا وسي آینده د کوچنیوالي در وسه دا کارونه کول اوس یې پرېږدې زما ګناه دغه ده چې ما څوک نه درلوده چې یو څه مې لار ته یې راړولی وای او هغه و چې زما څخه غل جوړ شو او زه نور خلک نه پرېږدم چې داسې خلکو د منګلو ښکار شي راځئ چې ځو د دا صاحب خراب دی زما روزلی زما دشمن
صاحبه هغه اوس موږ ته له ستوني مار جوړ شوی دی خپله خو کار نه کوي خو نور ملګري هم د کاره باسي صاحبه دی رښتیا وایي هغه ویل که چا زما په قول نه کړل نو زه به یې پوستکی وباسم پوستکی چپ شي بې غیرتو چپ چپ زار وخوري زار بې غیرتو چې ډوډۍ تیاره شوې نه وي پر سرخان مو ځای نه وي اوس د یوه نفر د جواب نه یاست صاحب ته امر وکړه موږ څه وکړو واخله دلته امضا وکړه څه شي امضا پوښتنې مه کوه چې زه څه درته وایم هغه وکړه زه چې په څه پوهېدلی نه یم زه امضا نه کوم ته پوهېدل غواړې ها ونیسې هلکه پوهېدل غواړې ها مازې یو کښنکه امضا دلته وکړه چې دا مځکه ما پر ده خرڅه کړل مځکه چا پر تا مځکه خرڅه کړل زه خپله مځکه نه خرڅوم اوس خو بیا ستا پلار هم خرڅوي واخله دلته امضا وکړه زه هېڅکله دا امضا نه کوم نو چې امضا نه کوې نو ګوته ولګوه ګوته ونیسې هلکه یا زه دا کار نه کوم زه نور مې نه یې په کار زه هېڅکله دا کار نه کوم زه ستاسو خپل حق غواړم زه یې نه در بخښم حق د چه شي حق څوک ستا چې ستا حق زما څخه واخلي خیر وایي په نن پسې سبا ستا د حکومت په زور یې در ساخم د حکومت په زور خو بیا ته هغه وخت زما څخه اخلي چې ته د دې ځای څخه ژوندی ولاړ سې اوس به ته څنګه ژوندی ځې
خواته څه بام بام دا دې څه وکړل ها سلام علیکم شرینا او بیا په کور کې نه دا تر دې چل کړی ما نه دی کړی نو هغه درواغ وایي ما هیڅ نه درته ویلي دې خبرې نه پکې وای څه مې وکړه تا ولې زما لپاره ځان قرباني کوي ولې ورور پر ورور باندې حق نه لري ځان قرباني کوي څه ته څوک یې زه ستا هغه ورور یم چې تا په کوچنیوالي د کوره پسې واخیستم فرېده فرېده دا دې څه ما چې دروغ وایي چې هغه هیڅ مې نه ولا نه دي سلام پرواز هغه ما هیڅ نه دي کړي څو راشه چې بیا رانه شه بیا که دا کور ته راغلی وې سترګې به دې در وباسم شیر هغه ما په خدای کې هیڅ نه کړي دا به ما پسې دروغ وایي ته ولې په ما باور نه کوې زه په تا نور باور نه لرم ځه